همشهریان محترم کابل، ما مجبور هستیم در این مرحله اقدامات جدی گرفته و تدابیر شدید وضع نماییم. برای یک مدت محدودیت ها را سر خود قبول کنیم، نتیجه از رفاه جامعه و علاج همه ما باشه. هموطنان عزیز، لطفاً توجه نمایید. در جای زام تجمع نکنید. از تمام هموطنان عزیز در شهر کابل خواسته می شود که در خانه های خود بمانند و بدون ضرورت از خانه هایشان خارج نشوند و از حضور در هر محل مزدحم بپرهیزند و سایر تدابیر وقایوی را که برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا از طرف وزارت صحت عامه اعلام شده است به طور جدی مراعات نمایند. بدین جهت خارج شدن از خانه باید تنها بر اساس یکی از دلایل ذیل صورت گیرد: دریافت خدمات صحی، دریافت مواد غذایی یا سایر مواد اولیه مورد ضرورت، دریافت خدمات امنیتی برای مراقبت از یک شخص دیگر و سایر مواردی که در این طرح ذکر شده باشد. نیاز است که به تمام مواردی که ممنوع قرار داده شده همه خود پلیس شویم و عمل کنیم و در راستایی که تخطی صورت میگیره پلیس کابل مکلف شده که با سایر سکتور امنیتی کابل، تیم امنیتی کابل این موارد تطبیق کنند. د کرونا ویروس سره د مبارزې د اضطرار کمیټه په کابل کې ټول دغه غیر ضروري فعالیتونه درولي دي. تفریحي ځایونه او پارکونه، ټول ښوونځي، مدرسې، پوهنتونونه او نور دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه، ټول زیارتونه، سینګارتونونه، حمامونه او ورزشي ځایونه، رستورانتونه یوازې د خوړو پخولو او د خوړو د لیږدولو لپاره فعالیت کولی شي. د وادونو محفلونه، د فاتحې مراسم، دولتي او غیر دولتي عمومي جلسې، ټول هغه دولتي او غیر دولتي نقلیه وسایط چې له 4 تنو ډیر کسان لیږدولی شي. د ټولو مارکیټونو او پلورنځایونو بندیدل، پرته له هغو پلورنځایونو چې د خوړو او ضرورت وړ لومړني توکي وړاندې کوي. د ښاري او ولایتي مسافرونکو موټرونو درول چې له کابل څخه ولایتونو او له ولایتونو څخه کابل ته مسافرین لیږدوي. د سوداګریزو تولیدي موادو، روغتیایي او غذایي توکو د لیږد وسایط له دې حکم څخه مستثنا دي. د څارویو د حلالولو خونې او نه خاص. افغانستان ویروس کرونا را شکست می دهد. کرونا را جدی بگیریم.